یو زنانه واده کېدله که نه مورې ورته وی د خاوند به د دریو څیزونو خیال ساتي د سترګو د پوزې د خاوند به د سترګو خیال ساتي د پوزې به یې ساتي او د غوږونو به یې ساتي ډېر قیمتي نصیحت یې ورته وکړو په لنډو خبره لوري ودېدله وی د خاوند د دریو څیزونو خیال ساته وی د کمو وی د پوزې او د سترګو د غوږونو بس خبره ختمه د روغ ژوند نصیحت یې ورته وکړو زنیغ ورته وی خاوند دغه کا لکه دباوې کا قابو کې راوله ګوره هسې نه چې بیا وروستو بدماشي کې په قابو کې به یې راولې حربې به ورته ښیي خاوند دی خاوند بادشاه دی وللرجال علیهن درجه خاوند له الله درجه ورکړي دا به د پاسې دا ملک دی نه ته ملک یې خو د کور په کارونو کې به په بار کې به ملک نه یې دا به ورته وایي مخه تې واله خو د ته کور روانه یې وی د دریو خبرو به یې خیال ساتي هغې وی ښه وی څنګه وی د سترګو به یې خیال ساتي وی څنګه به یې د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم به ځان سنبال ساتي چې دی تا ته ګوري چې ته ډولی یې هر ټیم به سنبال ګرځي کور بس چې اینی ټیم دا ګورې د شریعت مطابق آرایش کول دا د خاوند حق دی ګورې دا کتابونو لیکلي دي ښه چې ښځې ته وایي چې ما ته ځان ډولی کا خو د شریعت خلاف نه نری لوپټه نه او دا ښځه ځان نه ډولی کوي کتابونه اجازت ورکوي وی ودې ډبوي دا ښځه دا د حق دی دا ولې دا نه کوي نو د سترګو به خیال ساتي سترګو خیال دا دی چې هر ټیم به ورته سنبال کړي ګرځي ته بیا ګوره که نه چې واده له چېرته لاړه شي او راشي سړی پیژني نه چې دا هغه ښځه راغلي میلمانه راکر راغلي دي چېرته خپلې ښځې ته چې میلمانه نه وي د خدای ساده بندي ګڼې دقه آرایش او دقه پوزیشن خاوند ته کوه نو د سترګو به خیال ساتي هر ټیم به ډولی ګرځي وی صحیح شو د پوزې به هم خیال ساتي د پوزې خیال یې څه دی وی هر ټیم به خوشبوی لګوي خو چې دی بوی راکاږي چې په ده د عطرو بوی لګي او د غوږونو خیال یې دا دی چې داسې خبره به ورته نه کوي چې هغه د خاوند په طبیعت چپه ولګي نو چې یو کم ښځه دا کار کوي که نه چې هر ټیم ډولی ګرځي سنبال هر ټیم یې عطر لګولي او تا ته داسې خبره نه کوي چې هغه په تا بده لګي نو په دې خاوند تعویض ته ضرورت شته دی وی موږ له پې تعویض وکړه سره تعویض ته ضرورت نشته هر ټیم ډولی ګرځه هر ټیم عطر لګوه او هر ټیم داسې خبره مه کوه چې په هغه چپه ولګي بس کور به دې جوړي